نو په دغه کیسې کې موږ په ګاډي کې ریډیو کې یو خبر اورو چې دغه ملک دیوالیه شو او اوس دغه حکومت سره نور پیسې نشته چې خپلو خلکو ته خوراک او د اوبو تنظیم وکړي او بیا دا فیصله کوي چې ماشومان او هغه ښځې کومې چې د ماشومانو بیمارې وي هغه به دوی قتل کوي چې نوي خلک پیدا نشي او دغه آبادي دوی کنټرول کړي دغلته یو سړی د ګاډي نه بهر وځي کوم چې ډېر زیات خلک یې جمع کړي وي او یو کنټینر کې پټ کړي وي او دغه خلکو کې یو ښځو خاوند وي د دغه ښځې نوم میا وي دا ټول خلک یو ځل بیا په دغه کنټینر کې کیني او هلته نه بهر وځي هلته کې یو ښځه په موبایل کې دغه خبر اوري چې د دغه حکومت ډېر ژر به ښځې او واړه دلته کې قتل کړي ولې چې دوی سره دومره ډېر وسایل نشته چې دغه خلکو ته خوراک او د اوبو تنظیم وکړي بیا هم د ماشوم بیماره وي او هغې سره خپل خاوند چې د هغې نوم نیکه وي هغه دغه ښار نه بهر تښتي او خپل ځان بچ کوي نیکه خپل ښځې سره خبرې کوي او هغې ته یو چاکلیټ هم ښایي خو ورته وایي چې دا چاکلیټ به ته هله خورې کله چې موږ دغه ځای نه بهر لاړ شو او یو نوي ښار ته یو نوي ملک ته لاړ شو او هلته کې به موږ خپل ماشوم هم پیدا کړو د میا دې نه پهله یو وړه لور هم وه کوم چې ورته پولیس مړه کا کله چې دوی دواړه خبرې کوي هغه دوران کې کنټینر څوک د بهر نه وټکوي او نیکو چې کله هلته لاړ شي او بهر ګوري هغه هلته کې ډېر زیات خلک نور هم راځي او دغه کنټینر ته په منډه کې راخیږي او دا کنټینر ډېر زیات ډک شي بیا هلته کې یو سړی ولاړي او دوی ته وایي چې نیم خلک دې بهر وځي او زموږ یو بل کنټینر راځي څه خلک به په هغې کې کښېنئ او دغه شانتې نیکو هم هغه نیم خلکو کې بهر پاتې شي بیا د هغې ښځه میا په کنټینر کې ګوري چې دا یو بل کنټینر ته وخیږي چې د هغې نمبر 107 دی نیکو بیا خپل ښځې ته ټلیفون کوي ورته وایي چې فکر مه کوه موږ یو ځای ته روان یو خو زموږ کنټینر جدا دی نیکو ورته وایي چې ته خپل ځان خیال ساته او د ماشوم خیال هم ساته او په دغه کنټینر کې په چا هم یقین مه کوه میا په لاره کې پولیس ګوري او هغې هغه ښځو پسې ګرځي کوم چې بیمارې وي او هغه ماشومانان هم ګیرئ او یو ځای کې وښي او بیا دا کنټینر په لاره کې ودرېږي میا د سوري نه بهر ګوري چې څه پولیس والا ولاړي او دغه کنټینر تالاشي کوي او کله چې دا کنټینر کلو کړي نو دا کنټینر کې څوک هم نه او دا ډېر زیات تش وي دراصل دغه کنټینر کې ډېر زیاتې خفیه ځایونه وو چې کوم کې دا خلک پټ شوي وو او یو پولیس والا چې کله په دې منډز وکړي نو هغې ته هم پته ولګي چې د کې ډېر زیات خفیه ځایونه دي او هغې کې یو پولیس افسر دې ته وایي چې ټول خلک بهر وځئ کې نه زه په تاسو ټول کې مړه کړم او کله چې میا دا واوري نو هغه له کنټینر کې له پاسه ډبې پرتې وي هغې له پاسه وخیږي او تښتي هلته کې یو بله جنۍ هم وي چې کومه ویرېږي او بهر لاړه شي کله چې دا پولیس والا ته مخامخ شي نو هغې په سر ولي او مړې کړي هغې نه پس بقایا خلک هم پولیس والا مړه کړي او دا ټول خلک دې کنټینر کې ختم شي بیا هغه پولیس والا اډر ورکوي چې دغه ټول خلک بهر لړه کوي او دا کنټینر تش کوي او سمندر ته یې ویسئ او یو جهاز کې کېږدئ میا بره پټوي او بیا لاندې راکوز شي او خپل خاوند ته ټلیفون کوي او هغې سره د خبرو کوشش کوي خو له نیکو فون بند وي او هغه جنۍ ډېره زیاته پریشانه شي بیا دا جنۍ هغه دلته کې کوم خلکو چې سامانونه پاتې وي هغه کولاوي او هغې کې له کار شی ګوري بیا هغې ته یو ډریل مشین یو چاقو او یو بلف هم میلاویږي لږې ډېرې اوبه او یو موبایل هم میلاو شي او بیا د دې کنټینر یو سمندري جهاز کېږدي او هغه جهاز روانېږي او هلته کې شپه شي او بیا په سمندر کې طوفان راشي له هغه طوفان د وجې له میا کنټینر ډېر زیات خوځېږي کوم کې چې هغه اخوا او دېخوا لړه کېږي هغه مدد لپاره ډېرې زیاتې چغې وایي خو دلته کې څوک هم نه وي چې د دې مدد وکړي او دا کنټینر ډېر زیات خوځېږي په کوم باندې چې میا کنټینر سره ولګي او له هغې سر مات شي او بېهوشه شي بل سهار میا چې کله راپاڅېږي نو هغه ګوري چې هغه کنټینر کې ډېرې زیاتې اوبه وي او هغه کنټینر له نورو کنټینرونو په شانتې په دغه سمندر کې ډوبېږي او دا یو ځل بیا خپل خاوند ته ټلیفون کوي خو له هغې ټلیفون اوس دلته کې مات وي او دا هلته کې له خلکو ډېرې زیاتې چغې اوري کوم چې یو بل کنټینر کې پراته وي او هغه ډوبېږي او د خپل کنټینر نه هغه کنټینر وګوري کوم کې چې د خاوند و هغه په دې اوبو کې ډوب شو او دا هلته کې خپل خاوند وګوري چې مړ شي کوم باندې چې دا ډېر زیاته خفه شي او بیا دا فکر کوي چې زما څه مقصد دی د زندګۍ چې زما خاوند نشته او دا هلته کې خپل نفس کټ کوي خو بیا دا هلته کې احساس وکړي چې زما په خېټه کې یو ماشوم هم دی او ما له فکر پکار دی او دغه شانتې بیا دا فیصله بدلوي او بیا دا سوچ کوي چې ډېر ژر به زما له خاوند یو نښه ماته میلاو شي او په دغه سوچ کې دا هلته کې ویده شي بل سهار چې کله راپاڅېد هلته کې ګوري چې دغه کنټینر ورو ورو په اوبو کې روان دی او ډوبېږي او دا هلته کې ډېر زیات ټوپونه وخي او دغه کوشش کوي چې دغه کنټینر نه ځان بهر وکاږي خو دلته کې دا د خوب نه راپاڅېږي بیا دا په کنټینر کې یو ډبې چک کوي خو هغه ډبو کې ډېر زیات پلاستیک ډبې وي او بیا دا پلاستیک استعمال کوي او هغه کنټینر کې هغه سوري بندوي کوم کې چې اوبه بهر نه را روانې وي او کوم مرکوټې سامان چې هلته کې پروت وي دا یې په خپل استعمال کې راولي
مې ته هلته کې ټلیفون راځي کوم چې د هغې خاوند وي او ورته وایي چې زه هغه کنټینر نه وکاږلی وم او یو بل کنټینر کې اچولی وم او زه اوس هم ژوندی یم او ته فکر مه کوه مې ورته وایي چې زه په یو کنټینر کې ګیره یم کوم چې په سمندر کې پروت دی او په ورو ورو ډوبېږي هغه ورته وایي چې ته فکر مه کوه زه به تا را پیدا کړم زه صرف له خپل ځان او له ماشوم خیال ساته او دوی چې موږ پیله نه خپله لور ضایع کړې ده کوم چې پولیس والا موږ ته مړه کړې ده مې هلته کې له ډېر خوراک پیدا کوي کوم چې د تېرو خلکو نه پاتې وو او په طریقه یې خوري بله شپه یو ځل بیا په سمندر کې د طوفان ګوري په کوم مایجا ډېره زیاته ویرېږي او پریشانه شي او په هغه شپه په دې باندې در راشي او د دې ماشوم هلته کې په کنټینر کې په اوبو کې پیدا شي او دا تکلیف دی هلته کې یوازې په کنټینر کې تېر د میا دلته کې لور پیدا شوې وي کوم باندې چې دا ډېره زیاته خوشحاله شي او هغې ته غاړه ورکړي او هغه دلته کې د خپلې لور ډېر زیات خیال ساتي او په مزه هغه ډېره زیاته ښه شي دلته کې دې سره اوس لږ ډېر خوراک چې پاتې وو هغه هم په ختمېدو دی او اوبه هم ورسره نه وي او دا فکر کوي چې کله پورې به زه په دغه کنټینر کې بندی یم او بار به نه وځم دا هلته کې یو ډرل مشین ګوري کوم چې دا راخلي او د کنټینر په چت کې سوری کوي او هلته کې لار وکاږي په کوم په اواز باندې چې لور ویریږي خو دا لاندې راکوشي او خپله لور غېږ کې والي او په کلاره شي او بل ورځ دا یو ځل بیا هغه کار چالو کوي او سوری کوي خو دلته کې ډرل مشین کې بیټري ختمه شي دا ډرل مشین لاندې لړکوي او چاقو راخلي او په چاقو باندې کار کوي خو هغه چاقو هم دې کې مات شي بیا دې سره هلته کې خوراک هم ختم شي او اوبه هم نه وي او د دې حالت ډېر زیات خراب وي او دا هلته کې بېهوشه شي خو دغه دوران دې ته خپله لور یو ځل بیا راځي کومه چې دې ته هغه پولیس والا مړه کړې وه او په خپلو خیالاتو کې د خاوند هم راځي او ورته وایي چې فکر مه کوه او همت وساته او هلته کې یو ځل بیا باران راشي او دا جنۍ په هغې سره پاڅېږي دا یو ځل بیا همت کوي او هغه سوري کې یو کپړه اچوي او هغه لاندې نه ډېر په تیزه راکاږي او دغه شانتې دا په دغه کار کې کامیابه شي او هغه چپړ لاندې راښکته کړي په کوم باندې دا ډېر زیاته وجاړي بیا هلته کې دا له باران اوبه جمع کوي او هغه سکي او بهر روځي خو د دې پریشانۍ نه اوس هم نه وي ختمې ولې چې دا کنټینر د سمندر په منځ کې وي او تر لرې پورې څوک هم نه ښکارېږي دا خپله لور له کنټینر له پاسه راخېجوي او هغې ته اسمان او اوبه ښیي او دا هم ورته وایي چې ډېر ژر به موږ دلته نه ووځو مې هلته کې په سمندر کې میان ګوري او دا فکر کوي چې زه به یو کانټه جوړه کړم او دغه میان به ونیسم او دا هغه رنګې کوشش کوي خو دا دلته کې ناکامه شي دا یو مۍ هم ونه نیسي او دا هلته کې په کنټینر باندې ویده شي او په ژړا شي دا هلته کې یو طیاره ګوري چې په اسمان کې روانه وي دا لاندې کنټینر ته راکوزېږي او یو شیشې ټوکړه رانیسي چې دغه شیشه دغه طیارې کې موجوده خلکو ته وښیي او هغې راکوشي دې مدد وکړي خو دغه دوران د دې خپه هلته کې ډېره زخمي شي خو بیا هم دا همت کوي او بره کنټینر باندې هغه شیشه هغه طیارې ته خلکو ته ښیي خو دغه کار هم ناکامه دا ډېره زیاته مایوسه شي او لاندې راکوشي او هغه زخم ته ټانکې کوي او هغې باندې پټوي دې سره خوا کې ډېرې زیاتې ایرفونې پرتې وي او دا ټوله شپه بیا کیني او هغه ایرفونونه یو جال جوړوي او په هغې باندې میانو نیولو کوشش هم کوي او بل سهار دا کامیابه شي او ډېر زیات میان ونیسي او هلته یې جمع کړي او هغه خوړل چالو کړي او هغې نه پس دا میان ډېر زیات نیسي او د خوراک یو ذریعه پیدا کړي او ډېر زیات میانې په ډبو کې نیولې وي او هغه یې ځان سره ایښودلې وي دا بیا هلته هغه ډبو کې خطونه لیکي او خلکو ته پیغام ورکوي چې کله خو هم څوک د دې مدد وکړي او دغه ډبې به ویني او ما پسې به راشي یوه شپه دې ته خاوند ټلیفون کوي او ورنه معافي غواړي چې زه تا پسې رانغلم او ما ستا مدد ونه کړو او د چې زموږ کنټینر پولیسو ونیولو او زه په ډز ویشته یم او په خپه باندې زخمي یم هغې ته ښځه وایي چې زموږ لور شوې ده او بلکل ستا په شانتې ده او دا په هغې باندې له خپل لور اواز هم اوري او بیا له هغې موبایل بند شي په کومه چې ډېر زیاته وجاړي او کنټینر له پاسه وده شي او دا د دې 30مه ورځ وي په دغه کنټینر کې او په دغه کنټینر کې چې څومره سامان و هغه دې استعمال کو کوم چې دې په کار باندې راتلو دلته کې به یې وړه غوندې کښتۍ جوړه کړي په کومه چې دا خپله لور پرې کښېږدي او ډېر زیات میان هم رانیسي دا هلته کې یو مارغه ګوري په کومه چې دا فکر کوي چې دلته کې خوا کې نږدې ضرور آبادي به وي او دغه شانې په دې باندې شپه راشي او هغه کنټینر کې اوبه هم جمع کېدو والا وي د دې د لور تصویر هلته کې په اوبو کې پرېوځي او لاندې اوبو کې موجوده هغه رسو کې د دې خپه ور نقلېږي او د دې له لور هغه کښتۍ هم اوبو کې لاړه شي او دا چې کله خپل ځان راخلاص کړي او بار اوبو ته راشي دې ته خپله لور نه ښکارېږي او اوس دا ډېر زیات کوشش کوي چې خپله لور را پیدا کړي او دا ډېر زیات کوشش کوي چې خپله لور را پیدا کړي خو هغه دې ته نه میلاویږي بل خوا د دې لور یو ځای ته لاړ شي کوم ځای کې چې ډېر غټ مۍ راشي او په دې باندې اوبه شیندي په کوم باندې چې دا په ژړا شي او میا د دې آواز واوري او زر زر په لامبو دې ته خواته راشي او بیا جاړي خپل لور ته وایي چې زه ستا له لاسه دلته کې ژوند کوم کینې ما خو به ډېر وخته ځان مړ کړی و
او دغه دوران کې میا هلته کې اوده شي او له هغې سترګه ورشي. بل سر د راپسې هلته کې یو ډبي نه مۍ رانیسي کوم چې دې له کښتۍ لاندې ایښولی و. میا لور ته وایي چې موږ هغه کوشش وکړو کوم چې موږ ته پکار و. میا هلته کې په اسمان کې ډېر زیات مرغان ګوري او هغې لپاره دا سمیان لړه کوي او هلته کې ډېر زیات مرغان دوی نه راتاو شي. بل خواته کې یو جینۍ په کښتۍ کې ناست وي او ډېر لرې نه دغه مرغانو ته ډېر په غور ګوري. بیا د خپل پلار ته وایي چې موږ ته پکار دی چې هلته کې لاړ شو. کله چې دوی رارسېږي دوی ته د میا لور پیدا شي. دا جینۍ دا فکر کوي چې دومره ښایسته ماشوم چا په دې کښتۍ کې پرې اغوستی دی او دغه سمندر منځ کې. بیا دوی هلته کې یو رسۍ ګوري کومه چې هغه کښتۍ سره کلکه تړلې وي او کله چې دوی هغه رسۍ راکاږي نو له اوبو نه میا بهر راوځي. میا دراصل هغه رسۍ د خپل لاس نه تاوه کړې وه. دلته کې هغه جینۍ ډېره زیات کوشش کوي چې میا بچ کړي خو میا دلته کې بېهوشه شوې وي او د دې ډېرې زیاته اوبه تېرې وي. دا پلار او لور ډېر زیات کوشش کوي چې دغه جینۍ په هوش کې راشي خو له هغې ساه بنده شوې وي په اوبو کې او کله چې میا د خپل لور د ژړا اواز واوري هغه په هوش کې راشي. میا دې نه تپوس کوي چې زما لور کم ده او هغه جینۍ پاسي او دې ته لور په غېږ کې ورکړي او هغه سړی دلته کې دې ته ډېرې زیاتې دوایانې ورکوي په کومه چې میا ډېره زیاته خوشحاله شي ولې چې دغه خلکو د دې او د دې لور ځان بچ کړو او د خپلې نوې زندګۍ باره کې چې وړو ډېره زیاته په ژړا شي او ډېرو مصیبتونو نه پس ته دې د خپلې لور او خپلې زندګي بچ کړه او دغه جینۍ په کنټینر کې ډېرې زیاتې سختۍ او ډېرې ورځې او شپې تېرې کړي او په هغه کنټینر کې یو ماشومې ته هم زندګي ورکړه او دلته کې زموږ فلم دلته کې ختم شي.